یو چا پزمکه پاڼې پاڼې گزار کړی وم یو څوک لګیا د اوس مې بیا راټولوي ارمانه منور غمخوار ته په دومره ښکلي پروګرام باندې ډېر داد ورکوم او ټولو بیټنو ملګرو ته شاعرانو ته د کتاب ډېره ډېره مبارکي ورکوم. غزل جې مخ یو څو شعره دي چې راځئ نن په بې وفا به کیسې وکړو، راځئ نن په بې وفا به کیسې وکړو، په ستم ستم اشنا به کیسې وکړو، نن راغلی د بیا څه پته لګي زه خو وایم تر سبا به کیسې وکړو. مننه. راځئ نن په بې وفا به کیسې وکړو، په ستم ستم اشنا به کیسې وکړو، نن راغلی د بیا څه پته لګي زه خو وایم تر سبا به کیسې وکړو. یو څو شعرونه نور دي چې ګران حالات دي خو د رب شکر گزاره یمه، ګران حالات دي خو د رب شکر گزاره یمه، خیر دی یارانو که زه هر څومره بې یاره یمه، ما که څوک ښه نه دي یاد کړي بد مې هم نه دي یاد، خو بیا د ډېرو نظرونو کې بېکاره یمه. غزل مطلب ده چې ما هر ساعت د تا له غم سره یاري کړې ده، ما هر ساعت د تا له غم سره یاري کړې ده، جانانه ما په داسې ډول زندګي کړې ده، منمه ژوند مې ډېر په سختو مرحلو کې تیر دی، خو لا تر اوسه مې نه چاته سر ټیټي کړې ده. منمه ژوند مې ډېر په سختو مرحلو کې تیر دی، خو لا تر اوسه مې نه چاته سر ټیټي کړې ده، چې کور ته راغلم ماشومانو پیژندلم نه ما په پردي وطن کې دومره مسافري کړې ده. مننه. چې کور ته راغلم ماشومانو پیژندلم نه ما په پردي وطن کې دومره مسافري کړې ده، شونډې د زړه په وینو سترګې د قلم په څوکه ستا په تصویر باندې مې ښه ډېره خواري کړې ده، شونډې د زړه په وینو سترګې د قلم په څوکه ستا په تصویر باندې مې ښه ډېره خواري کړې ده، ارمانه زړه مې مین شوی دی په داسې سړي په هر قدم یې چې له ما سره ټګي کړې ده. والسلام.